سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته. افغانانو ورونو، تاسو ته معلومات دی چې زموږ ستاسې اتل نجیب ترکی چې زموږ ستاسې یو کرکټ سټار و، هغه په حق رسېدلی. یقینا چې نن ډېره خبرې هر یوه قسم د خلکو چې بلکل ما نه خبرې نه کېږي، خو غوښتل مې چې لږې خبرې وکړم د ده په باره کې، د کرکټ په باره کې چې یو سړی څومره دغه ته رسېږي. خو اول به سره د دپاره چا یو دغه ویلی دی، نو هغه در سره اول شیر کومه، دا ویډیو شیر کې بیا سره په تفصیل سره خبرې کوم. د نجیب ترکی د مرګ په ویر کې مې څو ټکي لیکلي دي. خدای گو هر انسان در باندې وجړل نجیبه، خدای گو هر انسان در باندې وجړل نجیبه، ټول افغانستان در باندې وجړل نجیبه. زیری دې د مرګ لکه قیامت را باندې تیر شو، ډېر مې په ایمان در باندې وجړل نجیبه. زیری دې د مرګ لکه قیامت را باندې تیر شو، ډېر مې په ایمان در باندې وجړل نجیبه. ستا په مظلومیت او معصومیت الله ګواه دی، ستا په مظلومیت او معصومیت الله ګواه دی، ځکه هر افغان در باندې وجړل نجیبه. تا خو سترګې پټې کړې خو موږ دې غمجن پرېښو، تا خو سترګې پټې کړې خو موږ دې غمجن پرېښو، زوړ او که ځوان در باندې وجړل نجیبه. ستا د څنګ ملګري نن په چغو چغو ژاړي، ستا د څنګ ملګري نن په چغو چغو ژاړي، هر یو قهرمان در باندې وجړل نجیبه. دواړو زړه دې الله صبر د ابۍ او د دادا کړه، زړه دې الله صبر د ابۍ او د دادا کړه، دواړو په هجران در باندې وجړل نجیبه. څوک چې خبرېدو چې نن نجیب ترکی مړ دی، څوک چې خبرېدو چې نن نجیب ترکی مړ دی، سم به شو حیران در باندې وجړل نجیبه. څوک چې خبرېدو چې نن نجیب ترکی مړ دی، سم به شو حیران در باندې وجړل نجیبه. وایي اګامې چې ګور دې نور شه جنتي شي، وایي اګامې چې ګور دې نور شه جنتي شي، لوند دې شو ګریوان در باندې وجړل نجیبه. خدای گو هر انسان در باندې وجړل نجیبه، ټول افغانستان در باندې وجړل نجیبه. تا خو سترګې پټې کړې خو موږ دې غمجن پرېښو، هر یو قهرمان در باندې وجړل نجیبه. تا خو سترګې پټې کړې خو موږ دې غمجن پرېښو، زوړ او که ځوان در باندې وجړل نجیبه. ټول افغانستان در باندې وجړل نجیبه، ټول افغانستان در باندې وجړل. دوستانو، مر نه خو خلاصیا نشته، په دې خو زموږ او ستاسې ایمان دی چې یو موږ او تاسې نه پاتې کېږو، د دې دنیا نه یو ورځ نه یو ورځ به موږ او تاسې رخصت کېږو، خو مرګ دې په ایمان سره وي، او مرګ دې داسې مرګ وي چې دنیا در پسې وجاړي. نو نجیب ترکی پسې دنیا جاړي، ولې؟ چې د ده اخلاق، د ده سادهتوب، د وطن سره مینه، دغه شیونه د دنیا جوړوي. موږ روزانه ډېر زیات شهیدان په افغانستان کې ورکوو، موږ روزانه جاړو، خو د نجیب ترکی مرګ چې دی دې واقعي ټول افغانستان وخوځو، ټول افغانستان جاړي. بحثیت یو کرکټر، زه خپله کرکټ مې کړی ډېره موده، یو پلیر چې داسې مقام ته رسي دا ډېره خواري غواړي. الله تعالی دې ده پامل ته باقي خیر پېښ کړي، الله دې دې پامل ته صبر ورکړي. یقینا چې ډېر غټ غم دی، او بیا دومره دې ته رسېدل، د هغې به څه بیا دغه و چې یاره زه به څومره لوبه کوم، او زه به انشاءالله سینچریانې وهم، او زه به انشاءالله د افغانستان دپاره ویاړونه راوړم، زه به د افغانستان دپاره، یعنې ډېر شیونه د هر سړي په زړه کې ارمانونه وي، د هر سړي په زړه کې ارمانونه وي. خو نجیب ارماني لاړ، نجیب بې وخته لاړ، خو د الله رضا ده، موږ د الله نه راضي وو، موږ د الله په ځای کې دا اسم نه وو، خو موږ
نه پوهېږم چې کومه ګناه ده چې په موږ باندې د هر طرف نه ماشومان په بمونو کې الوزي، خویندې میندې ځوانان کرکټران امپیران یو هم نه پاتې کېږو، یو طرف نه په موږ باندې مصیبتونه راځي. البته موږ به ډېر ګناهګار یو افغانانو، البته موږ نه به ډېره ګناه شوي، موږ به ډېره ګناه کوو، ځکه زموږ دا دغه دی. نجیب ډېر ارمانونه لرل، نجیب ترکي. تاسې یقین وکئ چې دا دومره اسانه خبره نه ده کرکټ ته دغه مقام ته رسېدل. دا ډېره خواري غواړي، دا ډېر محنت غواړي، دا ډېر داسې انرژي غواړي چې انټرنیشنل کرکټ ته رسېږي. داسې اسانه خبره نه ده. خو نجیب ځان ورسو، خو نجیب ته معلومات نه وشي. زما نور وخت تمام شوی. افغانانو ورونو، موږ او تاسې دا کرکټ یو داسې شی دی چې موږ او تاسې له ډېره خوشحالي راکوي، ډېره زیاته خوشحالي راکوي. ځکه زموږ او ستاسې په وطن کې دومره غمونه دي چې په یو هېواد کې هم دومره غمونه نشته، څومره غمونه چې په افغانستان کې دي. څومره بد ورځې دي، څومره د بارودو په دې وطن کې، د ګولیو په دې وطن کې، د غمونو په دې وطن کې. زموږ ته الحمدلله موږ ډېر شکرګزار یو. موږ ته الله تعالی یو د کرکټ ټیم راکو چې یعنې بلکل یقین د سړي نه راځي چې په یو داسې وطن کې چې روزانه د هغې په وطن کې 100 کسان په بمونو کې ماشومان شهیدانېږي، او وطن کې داسې حالت روان دی، او داسې یو ټیم پکې را پیدا کېږي چې د کرکټ ګراونډ هم نه لري. دومره دا چې زموږ وطن روغ وی، زموږ وطن د دې اروپا په شان دی وی، زموږ د وطن به د کرکټ څنګه ټیم و چې زموږ په وطن کې څومره ټیلنټ دی، څومره قابلیت پکې دی چې په هغه کاڼو کې، په هغه دشتو کې، په هغه سپیرو ډاګونو کې چې د ګولۍ او د بارودو بوی ته دي، د هغې نه زموږ دپاره داسې اتلان او داسې کرکټران راولي چې موږ او تاسې له خوشحالي په شونډو باندې راکوي. ځکه د افغانان خفه دي. دغلته د کرکټ میچونه ورلډ کپ، زه میچونو له تلم، قسم په خدای چې موږ میچونه بیللم، بیا هم خوشحاله وو. موږ په بیللو کې موږ خوشحاله وو چې شکر الحمدلله د افغانستان دا بیرغ خو کم از کم په دې دنیا کې په دې ټي وي کې ښکاري، په دې دنیا کې خو رپېږي. شکر الحمدلله موږ هم دومره د الله تعالی موږ له دومره مقام راکو چې په ورلډ کپ کې زموږ ټیم لوبېږي او د افغانستان بیرغ په دې ګراونډ کې خوځېږي. الله دې ټولو ځوانانو ته برکت ورکړي. ټول ځوانان چې میچ بیا بیللو بیا هم راتله. ولې چې موږ خپل حالت موږ ته معلوم وو، موږ ته د خپل وطن حالت معلوم وو چې دا موږ ته چې شی الله راکړي دي دا ډېر زیات دي. ځکه چې زموږ په وطن کې یو بد حل دی. زموږ وطن د بمونو د باروتو بوی ته خېږي، او بیا هم شکر الحمدلله کرکټ کې الله تعالی موږ له بری راکړی. تاسې یقین وکئ دوستانو چې د 2009 کالو چې په اول ځل باندې د افغانستان کرکټ ټیم کوالیفای وکړه او 2020 ته راووتو. ما دا مرګړي شته دی دلته، ما په کور کې دا دغه لګولې وه بکسه، دا د افغانستان چینل او دا نور چینلې به مې نیولې. نو د کرکټ میچ و، اولنی میچ و، نو ما مرګړو له ډوډۍ وکړه، ټول مې هلته دعوت کړه. په خدای یقین وکړه چې ما ته هغه وخت یاد شي چې څنګه مې دا د افغانستان بیرغ ولیدو. زما دې په خدای قسم چې زما په دې وجود، زما په دا یختان او دا وجود یو رقم ته شول ډېره خوشحالۍ نه چې واه خدایه موږ دې دومره قابل کړو چې زما هغه افغانستان بیرغ چې په دنیا کې نه ښکاره کېدو. شکر دی چې ربه چې اوس په دې ګراونډ کې ښکاري، د ډېرې خوشحالۍ نه، د ډېرې دغه نه. هو دوستانو، د ترکي په مرګ باندې انتهایي افسوس راغی، انتهایي افسوس په ټولو افغانانو ته دی. ځکه چې ترکي ډېر ارمانونه لرل، نجیب الله ترکي ډېر ارمانونه لرل، هغه ډېر محنت کړی، هغه ډېره خواري کړې دي د دپاره، خو ژوند ورسره وفا ونه کړه، هغه د دې دنیا نه لاړ. خو د یو ښه انسان چې یو ښه پلیر د هغې سره د هغې انسانیت ډېر ضرور دی. د دنیا هر څومره ښه پلیر چې وي، سرمایهداره وي، په کلي کې ملک وي، د شهرت خاوند وي، چې دی اخلاق ونه لري او دی د خلکو سره ښه روی ونه کړي، هغه چې وروره که مړ کېږي بیا ورپسې د خلکو پروام نه وي، د خلکو ورپسې پروام نه وي. مګر چې یو انسان کې انسانیت وي، په هغې کې هغه غریبي خوی پکې، هغه دغه پکې، هغې پسې بیا ټول کلی جاړي، ټول وطن ورپسې جاړي. ځکه نجیب ترکي پسې خلک جاړه. بعضې انسانانو ته قدرتي په دې مخ کې یو ښکلی، په دې مخ کې یو نمک وي. د نجیب ترکي په دې مخ کې یو ښکلا وه، یو ساده توب و.
دا ما د دې عمر کې خامخا ما څه تجربه به حاصله کړې ده په دې تجربې ښه پیسه ده دا خبره کوم د ده په مخ کې یو رڼا وه د ده په مخ کې یو سادهتوب و د ده په مخ کې یو مینه محبت و د ده په مخ کې وطن دوستي وه ځکه هر افغان جاړي ځکه زه جاړم ځکه ته جاړې ځکه بل جاړي ما سهار خبرې نشو کولی د ده دغه مې چې وکتو بله ورځ چې د موټر دا خبره چې واقع راغلی و د شفاخانې ته ویوړو ما ویلې وه خدای خو دې جوړ که خو ویل چې دا خبرې نشي کولی او دغه نشي کولی بړه مې وخوړه ما د خدای نه خواسته دا شهید نشي چې خبر شو سار نو ته یقین وکړه چې بلکل زما نه خبرې نه کېدي بلکل مې طبیعت خراب و لکه بلکل موږ او تاسې زموږ او ستاسې غم او درد یو دی افغانانو که زموږ او ستاسې کرکټر مري که زموږ او ستاسې د وطن هر یو بچی مري دا زموږ بچی دی دا زموږ ورونه دي موږ تاسې ټول ورونه او خویندې او خپلوان یو سره دا وطن زموږ داسې دی په هر درد باندې موږ خفه کېږو ځکه موږ دردونه ډېر زیات یو موږ انتهایي دردمن خلک یو موږ انتهایي په اوښکو کې په وینو کې اخکلي خلک یو په دنیا کې څوک هم دومره ځورول شوي نه دي څومره چې زما افغان زما پښتون ځورول کېږي زه دا ویډیوګانې ګورم زه خوشې نه یم زه کار ژوند زندګي لرم قسم درته خورم په لا اله مې دې قسمي په لا اله مې دې قسمي که به ما ته یو منټ دا ژوند خوندناکې زه د خدای راسي یو منټ تاسې څه وویئ زما پرون ویډیو شیر کړې ده زما ځوانان په لار راتله ناولې اوبه یې څښلې د څښلو اوبه نه وې دې ځنګلونو کې چې پراته دي دا ویډیوګانې زه ټول یې نه یم تاسې یې نه یم سپو وخواړه خلکو په ټوپکو ویشته موټرو کې ورته اورونه واچول بخښنه غواړم احساسات مې کنټرول نه شو خو ډېر موږ دردېږو او خصوصا زه یوازې نه یم په اروپا کې دا څومره افغانان چې دلته دي دا ټول په دې وطن باندې دردېږي تاسې په خدای کې نو کوئ ځکه چې هغې د خپل د دې ملکونو دا ځوانان دي چې څه رقم په صحیح عمر تېروي څه رقم موټر ور لاندې ژوند زندګي برابره کور برابر مشر په انسانیت مور په قدر په عزت هر شی هر رقم سهولتونه آیا دا به کوم بې وجدانه سړی چې هغه دا شی نه ویني او په وطن باندې دا شی نه پرځونی دقه چې کله سړی دلته اروپا ته راشي یا نور خارج ته راشي چې دا ځای نه ویني هغه د خپل وطن انسانان خو څه کوي چې هغه خړې کوڅې به یادېږي هغه ګردونه یې یادېږي هغه د وطن سپي یادېږي هغه د وطن غواګانې یادېږي هغه د وطن پیشوګانې یادېږي هغه د وطن لښتې یادېږي هغه د وطن ونې یادېږي دلته د هېڅ شي کمی نشته صرف چې کمی دی هغه دا دی چې موږ د وطن نه لرې خپل خپلوان نینو خپلې کوڅې نینو خپل خلک نینو نو هر یو غم په موږ داسې دی د وطن لکه سړی چې په کوی کې ناست او یو معمولي کاڼی پې ورګزار کړي هغې دپاره هغه ورکوټی کاڼی یو د بم دغه لري په موږ باندې دا د وطن غمونه داسې دي قسم درته خورمه چې موږ دغه افغانان که 50% نه 80% ټولو حسابونه د لاس ورکړي ټول لیونین دي پښتانه ته ماته ووایه چې افغانان پښتانه په کوم دي کې آباد دي ټول در په در یو قسم په خدای چې هر دی کې فیسبوک کې لکې چې افغان پښتون په جړا دی افغان پښتون تباہ و برباد دی که هغه په لر کې دی که په بر کې دی افغانانو زه ما دا خلک ماته وایي ته د لر او بر چغې مه وهه دا بعضې ماته ملګري وایي لر او بر چغې به ما د مرګ د ذلقدنه پورې وي ځکه هغه زما وجود دی که ښکته دی او که پورته ټول یو وجود دی په دې د خفه کېږم خلک په فلسطین او په کشمیر خفه کېږي نو دا خو زما خپله وینه ده په څنګه به نه خفه کېږم په دغه سعودي کې ته وګوره د ښکته د پښتنو څه حال دی په دغه دوبۍ یا په نور ځایونو کې وګوره یا همداسې د پورته د پښتنو د افغانانو په ترکیه او په دې نور ځایونو کې څه حال دی نو زړه به هم درد نه کوي زړه هم خامخا درد کوي که څوک مخالفت راسره لري بیا هم قسم په خدای زموږ زړه درد کوي
ولې چې انسانان یو خیر مخالفت خو وي نو خبره دا ده افغانانو ورونو چې زما له طرف نه د فامیل ته د غمرازۍ پوره زه ورسره غمرازي لرم پوره د کرکټ ټیم سره د افغانستان د ملي ټیم سره فقط خپل ټیم ته راشد خان ته ویم نبي ته ویم دا ټول ما لیدلي ورسره ته ناست یم ټولو ته ویم د کپتان ته ویم ټولو ته ویم یو خدای ته وګورئ چې د افغانستان د ملي ټیم په حیثیت باندې تاسې خپل کار وکئ دغه افغانان ډېر ځورول شوي دي ډېر کړېدلي دي یو یونټي یو دغه کوي په ټیم کې هغه سړی تاسې والئ چې هغه صحیح پلیر وي چې زموږ وطن ته ګټې راوړي زموږ ټیم کامیاب شي موږ ته نورې خوشحالۍ راوړي یو داخلي اختلافات مه کوئ بس یو په حکومت کې د خدای بله اختلافات دي تاسې خپل اختلافات مه کوئ بل باید چې هر یو پلیر داسې اخلاق ولري لکه څنګه چې نجیب ترکی و دا ټول زه داسې نه یم چې تاسې یې نه لرئ خو دغه شان دي اخلاق دغه شان دي ژوند تېر کوئ چې بله ورځ دا مرګ موږ ټولو پسې دی چې سړی مړ شي چې دا کلی او ولس او ټول وطن در پسې جاړي بې ټول دله بیا دوا کوي ټول نن به څومره دوا شوي نجیب ترکي له په میلیونهاو خلکو دواګانې به وله کړي ولې دا خو سره ترور زوی نه و یا یې نه ورور و بیخي ما لیدلی نه دی دا یا داسې نور خلک بیخي دا ځوانانو دا پېژندوب هم کېدی شي نه خو چې نن دا مړ شو د دې دنیا نه لاړو ټول خلک ورپسې خبرې چې دا ویډیوګانې د دا شیونه راوړل کېږي نو افغانانو ما نه نورې خبرې نه کېږي فقط یې په همدغه حساب راغلی وم چې د نننی لایف د نجیب ترکي دپاره وکمه او څه ناڅه غمرازي څه ناڅه هغه ړمې سپک شي څه ناڅه ستاسې مړه دغه شي وړونه خو م ډک دي د ټولو او مسافرۍ کې خو انتهایي ډکي مسافرۍ کې خو انتهایي سړي وانې ډېر زیات رقم په سر وانې دي چې شي او قسم د خو ما په سر لا دي قسم دې ما دا کوپړې ګرمه ده لکه هغه طبخې چې داسې ګرمه ده د ډېر خفګان نه د ډېر غم نه چې د ده واړه بچي د ده دا ځواني د ده دا څومره ارمانونه به د ده دا ټول لاړو د خاورې سره خاورې شو خو مرګ موږ پسې دی د الله چې سره دی د الله امر دی د الله امر چې وي موږ هېڅ هم نشو کولی موږ د قبول منظور دی زموږ خپل وجود زموږ خپل ځان زموږ په قبضه کې نه دی د دې موږ اختیارات نه لرو الله سره دې اختیارات دي دغه مخلوق چې تاسې ښکاري دغه دنیا کې شپږ نیم اربه خلک د نن حساب وکړه 100 کاله پس به تقریبا دغه ټول خلک به نه نور خلک به راغلي نور به دومره خلک راغلي نو دا د الله دنیا ده دلته به راځي د خاورو خلک یو خاورو نه پیدا خاورو ته به ځو خو مرګ او ژوند سړی باید چې داسې په عزت کې دغه ژوند تیر کړي داسې په ایماندارۍ کې داسې په اخلاص کې داسې په بهارتوب سره داسې په نرتوب سره چې بیا مړم شي نو سر خلک دې همیشه دپاره یادوي نو ترکیه زموږ هېڅکله موږ نه یېرو دا به زموږ په زړونو کې دی الله دې دا وبخي الله دې ورته بهترین جنت ورکړي او خدای دې د ده فامیل ته صبر ورکړي الله دې د ده بچیان نیک صالح ورته لوی کړي او بس غم د ده غم یوازې د ده د کورنۍ نه دی د ټول افغانستان د ټولو پښتنو افغانانو ښکته افغانانو پښتنو دومره پوسټونه کړي دې پسې خفه شوي دي ما وکاته نو درد زموږ د ټولو یو دی د ټولو مسلمانانو او خصوصا که په بر کې وي او که په لر کې وي د دې پښتنو درد ټول یو رقم ته دی په الله م سپارمه ښه وخت ولرئ الله دې وکړي چې د ترکي په شان دی نجیب ترکي په شان دی هر یو سړی اخلاقمن او دغه شي نو زه په اخره کې دلته د ده دغه کوم دغه چې ویل شوی ما ته ډېر دغه راکړه دا به در باندې واورم او بیا به ځمه د دپاره چا یو دغه ویلی د نجیب ترکي د مرګ په ویر کې مې څو ټکي لیکلي دي خدای ګو هر انسان در باندې وجړل نجیبه خدای ګو هر انسان در باندې وجړل نجیبه ټول افغانستان در باندې وجړل نجیبه زیری دې د مرګ لکه قیامت را باندې تیر شو ډېر مې په ایمان در باندې وجړل نجیبه زیری دې د مرګ لکه قیامت را باندې تیر شو ډېر مې په ایمان در باندې وجړل نجیبه او ستا په مظلومیت او معصومیت الله ګواه دی ستا په مظلومیت او معصومیت الله ګواه دی ځکه هر افغان در باندې وجړل نجیبه د
تا خو سترګې پټې کړې خو موږ دې غمجن پرېښو تا خو سترګې پټې کړې خو موږ دې غمجن پرېښو زوړ او که ځوان در باندې وجړل نجیبه ستا د څنګ ملګري نن په چغو چغو ژاړي ستا د څنګ ملګري نن په چغو چغو ژاړي هر یو قهرمان در باندې وجړل نجیبه دواړو زړه دې الله صبر د ابۍ او د دادا کړه زړه دې الله صبر د ابۍ او د دادا کړه دواړو په هجران در باندې وجړل نجیبه څوک چې خبرېدو چې نن نجیب ترکی مړ دی څوک چې خبرېدو چې نن نجیب ترکی مړ دی سم به شو حیران در باندې وجړل نجیبه څوک چې خبرېدو چې نن نجیب ترکی مړ دی سم به شو حیران در باندې وجړل نجیبه وای اګامې چې ګور دې نور شه جنتي شي وای اګامې چې ګور دې نور شه جنتي شي لوندې شو ګریوان در باندې وجړل نجیبه خدای ګو هر انسان در باندې وجړل نجیبه ټول افغانستان در باندې وجړل نجیبه تا خو سترګې پټې کړې خو موږ دې غمجن پرېښو هر یو قهرمان در باندې وجړل نجیبه تا خو سترګې پټې کړې خو موږ دې غمجن پرېښو زوړ او که ځوان در باندې وجړل نجیبه ټول افغانستان در باندې وجړل نجیبه ټول افغانستان در باندې وجړل. مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ، ښه شیبې، الله عزتمن لره او بس غم د ټولو غم دی. الله دې وکړي چې هر سړی په خپل ژوند باندې او په خپل ځان باندې فکر وکړي چې بېایماني، منافقت او د ده شیانو نه لاس والي، د غلطو دوکې او شیانو نه، ځکه مرګ چې دی د مرګ هېڅ ټایم نه دی معلوم، د سترګو په رپ کې راتلی شي. دا بنګلې، دا بلا منزل دی، دا هر څه پاتې صرف دغه تنګ ته تګ دی. نو الله تعالی دې د اخرنۍ دغه زمونږ او ستاسې په ایمان کې لري. په ایمان دې خدای پاک د دې دنیا نه نه بی، ځکه کامیابي چې ده هغه په ایمان کې ده او د ایمان په مرګ کې ده. په الله سپارمه، ښه وخت ولرئ، دعاو کې مې یاد ساتئ.